ایکسپریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه دریو ډیرو مهمو خبرونو ته د اوبو د تنظیمي دراوی د ریګراوان کانال د رغیدو چارې ونوي سلنه بشپړې شوې د افغانستان د اوبو د تنظیمي دراوی د ریګراوان کانال د سربند د څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي د دې دریوان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د کانال له بشپړېدو سره به تر 100,000 زیاتې کورنۍ ترې ګټه اخلي ریګراوان کانال کې چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه تطبیق کیږي د دغه کانال د جوړولو مالی لاګښت د جاپان جایګا مواسسه ورکوي چې اوس مالي چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي دغه پروژه د پروان ولایت په کلای خواجه او د کاپیسا ولایت په سخی خلو کلو کې عملي کیږي بلخوا ننګرهار کې د اوسپنې سکتور کې پانګونه 10 میلیونه ډالرو ته رسیدلې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچه 10 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې ده دغه وزارت ویاند فواد احمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل په یاد ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو 14 فابریکې فعالې دي چې د ګل سیخ او اوسپنیز توکو بېلابېل تولیدات لري د ښاغلي احمدي په خبره د اوسپنې ویلې کولو یا د فابریکه هره ورځ له 10 څخه تر 10 ټنو اوسپنه د ویلې کولو او د ګل سیخ تولیدونکي فابریکې په ورځ کې له 25 تر 80 ټنو ګل سیخ د تولید وړتیا لري د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیات اومو توکي له کوردننه ترلاسه کوي او کم شمېر له بهره واردېږي او دفاع وزارت وایي د مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري دغه وزارت د څرګندونې وروسته تر دې کوي چې په تیرو څو ورځو کې له ارزګان زابل فاریاب کاپیسا خوست باغلان غزني فراه او نورو ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي د ملي دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته ویل له خپلو خلکو او هیوادوالو څخه د دفاع په لار کې زموږ د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتیږي د ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلی او د دښمن پر وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم د مرګ ژوبلې او وختو خبرونه ورکړل شوي دي د هلمند چارواکي وایي له تېرې یکشنبې شاوخوا 1000 کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي لیدونکو دا و د دې ساعت لاندې او مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چارې لوی علامه مالشه